په تبلیغ کې سړی ولاړ شي ژوند یې بدل شي. د دې وجه څه شی دی؟ دا څه د دنیا تبلیغیان چې دي تر ټولو زما ښې خبرې زده دي چې دا زما خبرې اوس پر ټولو تبلیغیانو وویشې لا به تر زیاتې شي. مګر زموږ نه پس وخت تاثیر نه کوي، پر د خپلو طالبانو یې نه کوي. دا زما د وطاق پر طالب یې ولاکه کړی، له دغه شي یې نه سم جلا کولی. او دا په تبلیغ کې 3 ورځې ولاړ شي، بله ورځ چې راشي دی د مخ په صف کې بیا ناست. دا وجه څه شی؟ هغه یې دغه مذاکره مسلسله ورته کوي، هېڅ بله وجه نشته. بیا چې نه پرېږدي ټلیفون دې وایي بند که په بکس کې یې کښېږده، هغه نه ور پرېږدي، بل کار کې نه پرېږدي. که بازار ته سره تلو سوزې راوړو 2 لیږي وایي مذاکره سره کوي، که تخ په خاوه 2 ورته ناستې وایي مذاکره سره کوي. ماښام چې هر ماښام پرېوځي، هر ماښام سره راګرځي چې د پروت آداب بیان کړي ورته. نو هغه انسان خو بیا موږ مسلمانان یو، نو هغه وایي اوس یې راته بیان کړو، نو ویې وایي په ډوډۍ سره راټول شي، د ډوډۍ هغه آداب فضایل ورته بیان کړي. نو خامخا پر انسان دغونه تاثیر کوي. کور ته چې راسي 1 میاشت هغه چارج وي، بیا نو په میاشت کې دی سې روزه پرېږدي، بیا نو بیا بوځي، هغه ټولې ورته راوګرځوي، بیا یې چارج کړي. که یو څه سره سوس شي، سره زوړ شي، بیا یې په چله کې بوځي، بیا یې چارج کړي. له دغې وجې په دغه کې فرق راځي. که نه دغه خبرې زده دي، خواران اکثره دغه امیان خلک دي، هېڅ هم نه.